د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې پرون د نیمروز لارې 3430 تنه کډوال له ایرانه په خپله خوښه او اجباري توګه هیواد ته راستنه سوي دي. د یاد وزارت په وینا له راستنه سوو 450 کورنیو سره نغدي مرستې سوي او پاته نورې د مرستو ترلاسه کولو په موخه مرسته کوونکو بنسټونو ته ورپېژندل سوي دي. د لغمان د برېښنا ریاست مسؤلین وایي چې دغه ولایت مرکز اړوند په تهکلا سیمه کې 200 کورنیو ته برېښنا برابره سوې ده. د لغمان والي ویلي چې د برېښنا یاده شبکه د 2 میلیون افغانیو په لګښت د مرکز اړوند په تهکلا کلا سیمه کې جوړه سوې چې 200 کورنیو ته برېښنا برابره سوې ده. په هرات کې د افغاني سرې میاشتې مسؤلین وایي چې له سیلاب ځپلو سره د همکاریو پر دوام د ترکیې له لوري مرسته سوي 620 ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکي په تورغونډۍ بندر کې دغې ادارې ته وسپارل سول. په دې مرستو کې اوړه، خیمې، کمپلې، ویلچرونه، روغتیایي کڅوړې او د کورنیو اړتیاو وړ توکي شامل دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی محمد نبی د کرکټ نړیوالې شورا لخوا د ټول چارو لوبغاړو په تازه اعلان سوي درجه بندۍ کې په 60 اوریزو او 500 اوریزو لوبو کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. په دې درجه بندۍ کې د استرالیا سټونیس دویم او د سریلانکا وینډو هسرنګا دریم مقام خپل کړی دی. حماس د غزې د کړکۍ چوربند ته له منځګړو سره همکارۍ ته لیواله دي. د فلسطین د روغتیا وزارت راپور ورکړی چې د 13 اکتوبر راهیسې د غزې په ترانګه کې د اسرائیلو په روانو بریدونو کې 13140 فلسطینیان وژل سوي او 84,912 نور ټپیان سوي دي.